یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وای په څومره مسافه باندې چې سړی مزل وکي نو دی مسافر بلل کیږي، او همدارنګه څومره وخت چې هلته دی تیری دی مسافر بلل کیږي. په دې اړه کوای تفصیلي معلومات راته راکړي. محترم وروره، ستا د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایو چې زموږ د فقې قدیمه کتابو اکثرو دا لیکلي چې 3 روزه سړی مزل وکي. د 3 روزو مطلب دا نه دی چې سهار روان سي، ورځ ووي، شپه ووي، بیا دا بله ورځ و شپه ووي، بیا دا بله ورځ و شپه ووي، بلکې مطلب یې دا دی چې 3 مزله سړی سفر وکي. پخوا به یا د پښو مزل و، یا کمې سورلۍ چې وي هغه هم داسې سورلۍ وي چې هغه حیوانات و، زیروحه و، په سفر باندې ستړي کېدل، وږي کېدل، نو به یو مزل سفر کاوه، بیا به وقفه کوله، دمه به کوله. مثلا د سهار څخه به تر غرمې پورې مزل وکي، که به پیاده روان وم ستړی به سو، که به په سورلۍ باندې بیا تګ کاوه، سورلۍ به ستړې سوه، سورلۍ به وږې سوه، نو بیا د ماپښینه وروسته تر ماښامه پورې او د شپې ټوله شپه سورلۍ وسا کوله او مړوله، سبا بیا مزل کوه. نو ځکه زموږ متقدمینو علماء کرامو 3 مزله یاد کړي دي. اوس چونکې متاخرین علماء کرام دي، معاصر مفتیان دي، یغو دغه 3 مزله د کیلومتر په حساب باندې داسې اندازه موږ ته بیان کړه چې 2.8 کیلومتره، په بل تعبیر باندې 8 کیلومتره یو څوک مزل وکي نو دغه شخص شرعي مسافر دی. دی به 4 رکعتیز فرض 2 رکعته کوي، او که د روژې میاشت وه د روژې خوراک ورته جایز دی. خو هر کله چې دا مسافر خپل منزل ته ورسېدی، چا کوم ځای ته د تللو اراده کړې وه، نو که د ده بیخي نیت نه و چې دلته وخت تېروم، د ده څخه هفتې و، میاشتې و، کلونه تېر سو، بیا هم دی مسافر دی. یا یې نیت دا و چې نن و سبا ځم، په دې باندې هفتې و، میاشتې و، کلونه په تېر سو، بیا هم دی مسافر دی. لمونځ به 4 رکعته 2 رکعته کوي، البته فرض لمونځ. او یا یې نیت دا و چې 15 ورځې نه تېروم، تر 15 ورځې کم وخت تېروم، نو په دغه صورت کې هم دی مسافر دی، 4 رکعتیز فرض به 2 رکعته کوي. او که نیت دا و چې دلته 15 ورځې تېروم، نو په دغه صورت کې بیا دغه شخص مقیم بلل کیږي، دغه ځای د دارالاقامت دی، بیا به دی لمونځ پوره کوي. زموږ ډېر ملګري په دې باندې دوکه سوي دي. مثلا زموږ غریب کاره ځوانان دي چې په اقتصادي مشکلاتو اخته دي، چا کوزده نه ده کړې، چا واده پاته دی، څوک نور مشکلات لري، د افغانستان څخه ایران ته ولاړ سي د مزدورۍ دپاره. نو دی چې ولاړی هلته کلونه تېروي، نیت یې هم دا دی چې زه دلته اوسېږم، حتی یو پروژه یې نیولي، هغه به ټوله دی تکمیلوي، وعده یې کړي، ټیکه یې والي، د هغه سره یې لاسلیک کړی، د هغه سره یې خط لیکلی، تعهد خط تر مابینځ پروتي، بیا هم دی هلته ځان مسافر بولي. لمونځ کې پوره وکړي، کې نیمګړی وکړي، خو چې د روژې میاشت راله د ده ذهنیت دا دی چې زه مسافر یم، یا شیطان دا ذهن ورجوړوي، یا د ده د ناپوهي و د بې علمۍ د وجې دا ذهنیت ته جوړ دی چې زه خو نو دلته مسافر یم، روژې نه نیسي. دغسې مسافر ته مسافر نه ویل کیږي، بلکې لکه مخکې چې مې ویل چې 15 ورځې یو ځای د تېرولو اراده وه،